د غلې دانې پخوانی ګدام یا هلمند د هیواد په سویل کې یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې کابو 80 سلنه وګړي په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږکال د تیرو کلونو په توپیر تر بل هر وخت زیات غنم کرلی دي، خو له ځایي مسؤلینو یې غوښتنه دا ده ترڅو د غنمو د محصولاتو پر وخت نورو هیوادونو ته د قاچاقي غنمو مخه ونیسي. شش کال غنم ماشاءالله ډیر کړه سوي دي، ځکه چې تالیاک منځ ولا بل شي نسته، بل کش بس یا پلیزونه دي یا غنم دي. نو خدای دې ارزانه کیږي ان شاء الله. د دولت سمې دا غوښتنه ده چې باید د نور مخه ونیسي، په دې خاطر چې پروش کال چې ډیره ګراني وه، غنم ډیر زیات ګران و، نو شش کال غنم ډیر کړه یا ګرد غنم دي. شش کال پروش کال 15 غنم نه و، اوس ګرد غنم دی هلمند. بل خوا بیا د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله هلمند کې 2 برابره غنم کرل سوي، چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې 950,000 هکټاره ځمکه په بر کې نیسي. شش کال چې موږ په نظر باندې د نور کلو په نسبت زیاته ده، ځکه چې تیر کال چې و تاریاک خلکو کرل، نو شش کال د تاریاک په زمینه نه ده برابره، تاریاک د امارت ته خاص بند شوی دی، نو ټولو خلکو د غنمو کرکلې ته مخ کړې ده. او بل چې دی د غنمو حاصلات هم تر نورو کښتو ښه دي، په دا خاطر خلکو د غنمو ته مخه کړې ده. په همدې کرنیزو ځمکو پخوا تر دې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، خو سږکال یې ځای غنمو نیولی. د اسلامي امارت لخوا د کوکنارو د کرکیلې تر بندېدو وروسته تر هلمند ور اخوا په نورو ګرمسیرو ولایتونو کې هم په پراخه کچه غنم کرل سوي دي. حافظ احمد نصرت، سکون رادیو.